السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ لومړۍ لوبې ته د افغان لوبډلې 11 کسیزه نوم لړ. تمه ده چې سبا د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې د افغان لوبډلې او آیرلینډ ترمنځ د 15 ورځو لوبو د سیریز لومړۍ لوبه د آیرلینډ په بیلفاست کې پیل شي. که څه هم د آیرلینډ او افغانستان ترمنځ د 16 ورځو لوبو کې افغان لوبډله ښه ریکارډ لري، خو دا چې لوبې د آیرلینډ په کوربتوب دي، نو اړینه ده چې کپتان او روزونکي تر ټولو غوره لوبډله د سیالۍ ډګر ته کښته کړي. په اوپننګ کې حضرت الله زازی په آیرلینډ کې ښه ریکارډ لري. آیرلینډي بالران هغومره چټک نه دي چې زازی ته ستونزې جوړې کړي، خو د اوږدمهاله پلان لپاره باید دا پوزیشن ابراهیم زدران ته ورکړل شي. د ون ډون پوزیشن لپاره غوره اپشن درویش رسولي و، خو دا چې بخت ورسره یاري ونه کړه او له لوبډلې څخه پاتې شو، نو که دا پوزیشن حشمت الله شهیدي ته ورکړل شي لوبډلې ته به ګټور وي. حشمت الله شهیدي په شپږیزه کرکټ لیګ کې تر ټولو ډېرې منډې جوړونکی لوبغاړی هم و او ښه په فوم کې هم دی. له حشمت وروسته نجیب الله زدران، محمد نبي ساخیل او عظمت الله عمرزی چې له شکه پرته به په لوبډله کې اخیستل کیږي او په اصطلاح اتومات انتخابونه دي. دا چې د آیرلینډ پیچونه د فاسټ بالینګ سره مرستندوی دي، نو اړینه ده چې د آیرلینډرانو په منځ کې د سپینو آیرلینډر یعنې د شرف الدین اشرف پر ځای کریم جنت په لوبډله کې واخیستل شي، اگر چې د نوموړو دواړو انتخاب په 14 کسیزو لوبډله کې منتقي نه دی. له کریم جنت وروسته راشد خان او فاسټ بالرانو کې فضل الحق فاروقي او نوین الحق باید غوره شي. د فرید ملک پر ځای د نوین الحق د ټاکلو دلیل دا کېدلی شي چې له یوې خوا په انګلینډ کې لوبېدلی دی او هلته له هوا او پیچونو سره بلد دی، او له بلې خوا په 16 ورځو لوبو کې ښه ریکارډ لري چې راتلونکو لوی ایونټونو ته هم د لوبډلې په درد خوړل کېدلی شي. که څه هم مجیب رحمان د ویزې د ستونزې له امله د لوبډلې په اصلي سکواډ کې نه و اعلان شوی، خو دا چې یاده ستونزه اوس حل شوې ده، نو غوره ده چې د نور احمد پر ځای ځکه چانس ورکړل شي چې نور احمد اوس مهال په 30 بالیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي، کوم چې د مالي او تجربې له دواړو پلوه نوموړي ته ډېر مهم دی. زما لوبډله: ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، حشمت الله شهیدي، نجیب الله زدران، محمد نبي ساخیل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، راشد خان، فضل الحق فاروقي، نوین الحق او مجیب رحمان باید په لوبډله کې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.